زمارونو دی صورت مشہور صورت تے پدی صورت کے اللہ پاک مسلمان تا د جون د تکلیفونو د راتلو د هغې د برداشت یو ډېره ښه طریقه ښایي. لومبې خو الله پاک نبی علیہ السلام ته دا اعلانونه کوي، خو د حضور پاک په واسطه پې مونږ هم پېیئ، مونږ ته هم اورئ. الله پاک په دې صورت کې لاول په نبی علیہ السلام د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی. ما د سره دا خو کړل، ما د سره دا خو کړل، ما د سره دا خو کړل. او دا هغه وخت کې الله حضور پاک ته فرمایي چې کوم وخت کې په نبی علیہ السلام څه تکلیفونه رالل، لږ تکلیفونه نه ډېر تکلیفونه. خپل وطن یې پرېښود، د مکې خلکو د حضور پاک ته ضررونه ورسول، د طایف خلکو تکلیفونه ورسول، او چې صحابو له به تکلیف ورکو نو دام د پیغمبر علیه السلام دړدېدلو، په دې به هم حضور پاک دړدېده. جنګونه یې ورسره وکړل، د وطن نه بار ورپسې چکرې د کافرانو ووالې. نو الله پاک چې نبی علیه السلام فکرمند شوی دی او کله هم غمجن شوی دی، نو الله په داسې انداز ورته خبره کوي چې ما در باندې ډېر احسانونه کړي. نو د احسانونو نه پس تکلیف به راځي. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. طالبان پې پوهېږي تکلیف به یو وي او د الله تعالی د طرف نه به اسانتیا دوی. دا طالبان په دې پوهېږي هغوی وي دا معرفه معاد شوې ثانیه معرفه نو د عین اولا شوه، او دا نکره معاص و ثانیه نکره دا غیر د اولا نه ده. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فإن العسر بين يسرين إذا فكرته فافرح. نو د آیت مقصد دا دی حضور الله فرمایي چې تکلیف برازي خو یو تکلیف سره به دو راحتي، دو خوشحالی وي. اذا فرغت فانصب، بس تا کار دا دی چې تکلیف باندې صبر کوه، ډبل خوشحالی برازي. او چې کله د عبادت وکړو نو زمانه سوال کوه. اوس دا الله مونږ ته مورئ. په هر مسلمان څه ناسه تکلیف شته، تاسو ټول چې ناس یې سره زما، نو څه ناسه پریشانی او تکلیف هر چاته شته. چاته به د بدن تکلیفي، چاته به د مال تکلیفي، د چا به بچې نه جوړئ، د چا به ښځه نه جوړئ، چاته به مالی مشکلاتي، چاته به د ګاونډ نه تکلیفونه او مشکلاتي، چاته به د تنخواه مشکلاتي، چاته به د افسر مشکلاتي، افسر ته به لاندې د ما تحت مشکلاتي، چاته به د حکومت مشکلاتي. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني، جنت هغې ته وي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف په خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. دا ملا به دې خامخا را ټیټېږي، دا به خامخا را کږېږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وی، ماشومان خو روانکاري شیطانانې. نو هغه یو ماشوم ورته بابا وی دا لیندرې په څو اغوښتې را؟ ملی لکه د لینده را غونډه شوې وه که نه، را کونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې. نا ماشوم ورته وی بابا وی لیندرې په څو اغوښتې را؟ نا بابا ورته وی بچې چې زما وخت لره ورسې خیراتي به یې والې، چې زما وخت لره ورسې بې پیسو به درته میلو شي، دا ملا به دې را لینده شي خیراتي به یې والې. نو چې بل اسم نه نو بوډاوالی خواړو چاته تللی نه دی. او قرآن کې الله وی لکه لا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ته سړی ورسېږي چې د ډېرې لوی تجربې نه پس، د ډېرې لوی پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر، او د داسې بوډاوالي نه دی خدای موږ له امان راکړي. نو دنیا کی تکلیف لازمان شته بچ کېږي ته نه، خفګان خامخا شته بچ کېږي ته نه. خو د آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته را مخکې کا. ولی الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي. یاره ما باندې خو ځوانیم تیره شوې ده،
یاره مال خو خدای بچیم را کړی دي، یاره مال خو خدای روغ صحت هم را کړی و، مال خو خدای دوه سترګې هم را کړی وې، مال خو خدای ژبه هم را کړې وه، مال خو خپې هم را کړې وې، مال خو یې د 80 کاله ژوند له ډوډۍ هم را کړه، د 80 کاله را له اوبه هم را کړې، میلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې هم را له وکړو، نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي، نو بیا به سوي بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحت او بیا چې کله منځو کې الله چلم د تخی نو تکلیف راوستون کې لو لري کون کې لا نو بیا به خدای ته سوالو کې اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب، خدای ته ځان وکړاوه الله ته مایل شه، ولې تکلیف راوستون کې الله تعالی راوستې نو ته به لرګې پریشانی تا روستر الله تبه لرکه دا رور دا خور دا مور دا خزا دا بچی تا نه جوړ کړی دی او خدای تبتی بیماری لرکه د علاج. اوس یو مثال در تخیب، حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو ماشوم او خلکو به ډېر لوی قدر کو، خلکو به ډېر احترام او عزت کو. ولی به خلکو قدر کو ځکه فرعون په زویوالۍ نیولی او ډېره زیاته مینه پې کوله او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومونته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیہ السلام د فرعون کور ته ورسید د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه، دونه مینه ورسره کوله محبت یې کو، نو چې دی به بارم ګرځېده که چا غږ نشو کولی، خلکو به قدر کو عزت یې کو، ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به خدای وی. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي، د فرعون دی قوم د موسی علیہ السلام په قوم به ظلمونه کول، نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیہ السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي ټکوي. هغې لږ ته خو پته وه چې دا خو موسی د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالۍ نیولی دی، خو زمونږ د قوم خو دی که نه. نو چې موسی علیہ السلام یې ولیده نو هغه بني اسرائیلي د موسی علیہ السلام د قوم سړي ډاډه شو، اے موسی راشه دا سړی مې وی او خلاص مې کته. موسی علیہ السلام راغی هغه سړي ته وی دا ظلم ولې کې، دا دومره پڼ دی وړي شي چې تی ورته په سر کې د خو ته ظلم کې زیاتې وکې. دی به اصل کې د موسی علیہ السلام په قوم ظلمونه کول، په دې بني اسرائیلو زیاتې به یې ورسره کول. نو هغه سړی ډاډه و، هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به وړي. نو موسی علیہ السلام فطري طور لږ غوسه ناک و، فوکزه څوکې اوچت کو، وی ښه نه نخرې دې بیا شروع کړې، خو چې څوکې سینګ ورکه هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوته او ساتې ووته، یو څوک سره ترې سووته. دې وخت کې لا پیغمبر نه دی، خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر لا موجود دي. د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی، نو د پیغمبر طاقت د 400 ځوانانو دی، د بوډاګانو نه، د مضبوطو ځوانانو د 400. دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې، وی ته پیغمبر یې؟ وی یو. وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت وي. وی یو. وی ماله په کبډي راشه. هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چا را پرځولې نو، ماله په کبډي راشه، اوس به دې پته ولګي که پیغمبر خو ما به راوپرځی، خو که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر باندې حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه، دا خوس که زه په پرزونو وردم نو آخر پیغمبر به په پرزونو خلکو له په کبړو به ورځي. اوس زه مې زیم مثلا او سپینګیری ما او ما ته یو سړي و چې را میدان ته شو په کبډي راشه، نو زه دا خو ماله شرم دی، رسوایي ده. یا خدای د سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس برې پته لګي. او هغه سروره پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن، اخو به چې څوک ورکړو په سړي به یې سانټی اړولې، وجود نه هم طاقتمنو.
حضور پاک مجبور شو خدای که انکار کوم خو اوس وای بچی دا خو دروغجن پیغمبر دی که کبډي کوم خو مې شرم دی بهر کیف وې چې نه مې پرې دی را دی خوش چې دواړه سره ور مخامخ شو نبی علیہ السلام چې د خپل لاس دغه لاس ته مخامخ کو او یو فوټې نه غوندې دی کې ورکړه اخو د سلورو زرو ځوانانو دی کاوه په سړي سانټه وړې دی او د چغې والي الته ورسېد او په دې سانټو کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړه چا ابو جهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه وی قسم په خدای کې انساني زوري د انساني زور نه دی دا بل شان زور دی د موسی علیه نو دا مې ځکه وی چې کته وی چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک بویا او زما سوک جدا دی او د بشیر جان سوک جدا دی کده دې لس سوکه بواما نو اسم نه خو که بشیر جان د لاسې معمولي غوندې د لاس دروړي نو زما په خیال چې په قبر کې به د انکیر منکر والو ته بیا جت نه د انکیر منکر مې ستاسو په ژبه ووی دا نکیر منکر دی نکیر منکر بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکه سړی مړ شو اوس یو خدای ته پته ده یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده یو موسی علیه السلام ته پته ده بل څوک نه دی خبر اخو مړ شو هلکه سړی چا وجلی دی څوک غږ نه کوي هلکه دا سړی چا مړ کړ دا چا وجلی دی تحقیق شروع دی خو لا پته نشته سار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی دې کې موسی علیه السلام ولیده وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی هغه خو راشه بس سم چل دی یو له به سوک ورکوي یو بس مري به چې موسی علیه السلام ورغې ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي بس موسی علیه السلام ورته سوک نیخ که اخو پوه شو ورته وی دا څه کوې موسی ما وجنې اوسه او هغه سړی چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه هم غلطه ووته هغه وی راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی راشه دا هم راله برابر که بس خو پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی وی ښه یو د پرون وجو یو اوس ما وجنې خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی و موسی علیه السلام او فرعون پوه شو چې ما کم خوب لیدلی و چې کم الک به زما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال وګرځي بس دا هم دغه الک دی دا موسی دی چې دا مونږ لوی که 10 کالو ته تقریبا عمر نږدې و بس هغې فرعون میټینګ راوغوښتو چې هلکه ماشوم مې لوی که 10 کاله مې ځان سره وساته او زه خو پېښه کېږم چې دا هم دا هلک دی یو یې مړ که بل یې وجه خو خبره راس ښکاره شو او د سره څوک و به ټول وی صاحب وجلی پکار دی دا موسی مړ که بس ماشوم مې لوی کړی دی بیبي اسیې وی داسې کې راکوټ هم لوی کړی دی وی بس که ماشوم دی او که راکوټ دی خو زمونږ جنجال هم دنه جوړېږي دې وجل بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وجل پکار دی یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام له او ورته وی ای موسی ستا متعلق مشوره وکړه وجنې دی پې وباسه ما دله پټه اطلاع راوړه پې وباسه بس موسی علیه السلام دغه دی نه فخرج خایفا یترقب د مصر نه ووت لا او ځي او پیاده مزلې شروع کړې او مدین ته ورسېد مصر نه مدین ډېر لرې دی اوس تکلیف شروع شو که هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ورته خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې ورته خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې پروټوکول به ورته میلاوېده هغه موسی علیه السلام چې نیازبینتوب یې تېر کړ هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدایه څه به کوم اوسه مدین ته ورسېد تکلیف میلاو شو ګرمي ده شپې خوږ شوې په لاره تکړه دی مور پاتې شوه رور پاتې شو ولې سره اوس بچ کومه چې مدین ته ورسېد ډېر زیات ستړی و څو ورځې شپې یې پیاده مزلې وکړې فرعون نه خو خلاص شو نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یو کوي و د هغه کوي نه خلکو څاروي راوستي څاروي سیرابول
موسی علیہ السلام یو غاړې ته کېناست او الله ته لاس اوچت که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا خدایا زستا خیر ته محتاج یم. ګوره چې تکلیف راشي نو بیا به الله ته چغه وي. موسی علیہ السلام نرستو پیغمبر جوړیږي لیکن محتاجه الله ته دی. ای زما ربا چې ته کوم خیر او کومه خوشحالي م راکې نو زه د هغې محتاج یم. دا راته نه وی مخ اوس سره لراکه خدای ما زه محتاج یم. ګوره اذا فرغت الى ربک فرغب، خدای ته تکلیف راشي نو چا ته به مایل کیږو؟ الله ته. بې د الله نه بل څوک لرکولی شي؟ نه. ډاکټر به د علاج کوي خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې دله شفا الله نی اچولی نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي. ځه د دې ډاکټر دا بیماری به څوک جوړوي نو علاج سنت ته کوي به ډاکټري دم تعویز درود، لیکن یقین به په الله ساتي چې خدای جوړونکی ته. الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا بتا چې نو زمونږ باباجي دی الله وبخي هغه به درې کاره کوي. یو علاج کوي سنت دی او دویم خیرات کوي لږ او دریم دم ورسره م استعمالوي. دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکي. بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کېښود او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلک دی هغه کلینه اوبه په دې بعض علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې جوړي نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي هم ترې سیراب کوي. څوک اوښان سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي، څوک ګډې چیلی، څوک منګي. خلک لاړل یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغې سره ګډې چیلی دي او هغه ګډې چیلی اخوا کوي د دې خلکو نه ځان لکوي. چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواغېسته او د کوي په سر یې کېښوده. هغه غټه تیږه وه، لسو دولسو کسانو به پس ایښوده، یو کس به نه شو ایښودی او بورقه به دونه غټه وه چې لسو پنځو شپږو کسانو په شریکه به رایسته. په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې هغې د جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د کوي په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما ختمه کومه تاسو دلته څه ته ولاړې وی مونږ به هله ګډې چیلی سیرابو چې دا سړي لاړ شي حتی یستر الرعا. مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو، دا سړي دي پردي دي او حیا نه کوي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږ دا خپلې ګډې چیلی اوبه کوو، دوی سره نه کوو مونږ یو ځای. هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دې ورله لږې غوندې اوبې بله په ډنډوکو منډوکو کې پرېښې وې. موسی علیه السلام ورته وې اورېږئ زه دله اوبه راوباسم. اخو پیغمبري طاقت ته رستو پیغمبر جوړیږي، مقدمات موجود دي. تیږه په خپل لاس اوچته کړه او اخوی کړه او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقه رایسته هغې ته ونښته او اوبه راوباسي او بار ډنډونو کې اچوي په حوضونو کې. جینکو وی خدای دا څنګه انسان دی؟ هغه بورقه چې لس اته کسان یې راوباسي په یو کس یې راوباسي، هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کول او د یوازې کس اوچته کړه او حیاناک هم دې مونږ ته ګوریم نه. ګډ جینکو ګډه چیلی ښې مضبوطې سیراب کړې، نور کله په نسبت یې زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې. او موسی علیه السلام هم اقا د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سم لاس ډډی واله ستړی دی او الله نه هم اقا سوال کوي. ګوره نیکي یې وکړه، نیکۍ نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای ستا هر قسمه خیر ته زه محتاج یم، چې کم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم راکړه. دا نه ویم چې دا خیر راکړه دا راکړه دا راکړه، خو زما خدایه مدد وکړه. په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې هر څه پاتې وجنې مې دلته رالم سملاس. جنکۍ لاړی پلار له. جنکۍ څوک وې؟ د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر. هغه له لاړی. بابا یو هلک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی، غریب دی او بې کسه بې څوکه معلومیږي او ډېر پریشان او ستړی دی. او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمن هم دی، مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلی سیراب کړې. نو بابا
ډېر غریب دی، ما موږ سره ښېګړه وکړه. وی بچي ورشه راولې. شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې. چې لاړه نو شعیب علیه هغه جینۍ موسی علیه السلام ته وی ان ابي يدعوک، بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کمې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي، مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړئ مزدوري درکوي. څنګه دې لیأجرک ما سقیت لنا دې کې څنګه دې تا له مزدوري درکوي دا د ګډو چیلو د سیراب لږ غوندې بابا مې دې غواړي. موسی علیه السلام غریب کوم ځل اوس بانه ګوري چې چېرته سر سوري ته کم ویخه جنۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جنۍ د پرتوګ لقي نو دا نلې یې لاندې ښکاري. نو موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وایي ای خوره کې شاته شه، نو ما په نظر پتا باندې لګي، نو ما له د شاته نه آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه. او جنۍ خو پوه شوه چې دا لږ خو ډېر ایماندار هم دی، یوازې طاقتمند نه دی، ما خو صرف طاقتمند دی، طاقت یې شته، دا سړی خو ډېر حیاناک دی او ډېر ایماندار دی. ګوره ما ته ګوري نه خلک خو هسې بېسه پردو ښځو ته ګوري، او دې خو ما له د شا نه وه، ما ته وي شاته مې شه. خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغی. دا جنۍ شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی د مونږ له ګډې چیلې سیراب کړې. وی ښه بچې د کم ځای نه رالې څوک یې؟ موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه. دقسې د فرعون چل مې وکړ، ما خو سوک ورکو سړی مې وجه نه مړ شو. هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړ، زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کې. او موسی علیه السلام چې کله روزي سوی الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین، ای ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا. چې روزي هم سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین، خدای ظالمانو نه مې خلاص کا. او چې رسی نو بیا د خدای نه سوال کوي. ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي. دا به نه وي بعضې خلک وایي یاره ما خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي، نو ته خدای سره جنګ کولی شې. خیر دی کوه 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 والله به پوره کړي. نا ورته څه وایي وی فکر مه کوه نجوت من القوم الظالمین، ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه، هېڅ فکر چې ونه کې، هېڅ پام چې ونه کې. دلته د فرعون بادشاهي نشته، نه دلته د هغه لښکر شته، نه دلته هغه را رسېدی شي، هېڅ فکر چې ونه کې. جنۍ پلار ته یا بتستاجر هو ان خیر من استاجرت القوی الامین. وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه، مزدور کې دو صفته پکار دي، یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې نه. نو دا طاقتمن هم دی، هغه برقه چې اتولسو برستا په یو کس یې راوویسته، او هغه تیږه چې اتولسو به اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کس یې اوچته کړه، نو یو خدا طاقتمن هم. او بل دا هلک ډېر ښه سړی هم دی، خیانتګر نه دی. تا سره خیانت مختلف قسمونه دي. ولې په لاره یې زه وروستو کړم د ما خپو ته یې نه کتل. نو چې په لاره ته نه وې او د ما سره خیانت ونه کو، د ما خپو ته یې ونه کتل، نو هېڅ فکر چې ونه کې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي، نه به دې مال کې خیانت کوي، نه به دې بیبي کې خیانت کوي، او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي، هېڅ فکر چې ونه کوي. شعیب علیه السلام پیغمبر دی، پیغمبر ته کشف کېږي، پیغمبر ته وحی کېږي. شعیب علیه السلام فوراً موسی علیه السلام ته وایي موسی یو کار نه کې، ما سره نوکري نه کې، که اته کاله دې ما سره نوکري وکړه نو یو لور به درکړه، او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان به. خو اته کاله که دې ما سره نوکري وکړه لور به درکړه، که لس شوه ډېره ښه ده. موسی علیه السلام ورته بس ټیک ته الله علی ما نقول وکیل، زما او ستا منځ کې خدای. وشوه خبره، دا الله په دې کې حکمت دی. اوس هلته تکلیف ورسېد
او د فرعون ظالم په محل کې لویده، هغه فرعون چې د خدای دعوی کړې وه. دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته، د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست. هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدای دعوه کوي، نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی شعیب علیه السلام، دلته خدای راوست، ټیکانه میلاو شوه. و تکلیف بیا هم شته که نه؟ 8 کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه 10 کاله یې پوره کړل، چې پوره یې کړل لورې ورته په نکاح کړه، او هغه لورې په نکاح کړه چې چا سفارش کړو چې دا ځان سره مزدور کا. او شعیب علیه السلام والا خپلې لوڼه خپلې ګډې چیلې هم ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې، او زه ورشه بچې په دا ګډې چیلې بوځه، او زه اوس 10 کاله د تېر شوي دي، نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژنې، زه لاړ شه اوس تا چاته ځان مه ښایه، خپلې مور سره به ملاقات هم وکړې، رور به مو ووینې، او راځه اوس بس اوس 10 کاله تا څوک څه پېژنې چې ته ځان نه ښې. او زه ورشې یو کونټۍ دننه پرته ده راواله، دننه کونټۍ پرتې دي، ولې چې دې ګډو چیلو پې ته پاڼې ماڼې پې راغورځې، ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت دی شپونکي ته، نو چې ګډې چیلې د پاڼې پې راغورځې ورشه، چې ورغې کونټۍ راوړه، وی دا مې راواغېسته، وی دا کېده بله راواله، چې هغې کېښوده او بلې ته یې لاکې چې راویسته بیا هغه وه، وی تا ته ما ونه وی چې دا کېده بله روانه، هغې کېښوده بله یې راواغېسته، چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه، چې څو ځلې ده وکړ وی ښځه به دا ستا په قسمت ده. دا ولې؟ وی دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره کوم 10 څیزونه راوړي، یو پکې دا وه، دا ما ته رسېدلې وه، بس د ستا په قسمت ته وړه ځان سره. بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي، چې په لاره را روان دي یو ځای کې پې شپه راله، زلزل دی طوفان دی، او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي، د کوه طور خوا ده. او اتفاق دا دی چې دې وخت د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو. الله دا خودش بیابان دی، دا بس کوم، دا خودش بیابان دی خدایا، او باران دی او ساس کی دی، او د دې ښځې مې ماشوم کېږي، دې سره وسوکه، دې له خو اوس ګرم خوراک پکار دی، ګرمایش وله پکار دی. یو لرې ځای کې رڼا ولیده، نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې اوري، نو ده وی ورځمه، ښځې ته وایي زه ورځمه، او دا اور بلیږي، نو تا له یو شونټی راوړو، څه سکاره ماره شغله دله راوړو چې دلته راته اور بل کړم چې لږه ګرمه شي. ښځه ورته وایي موسی دا علاقه موږ ته معلومه ده، دلته ماران ډېر زیات دي، دا کونټۍ ځان سره واله، او دا پیپاڼۍ دې په خپو کړه، هسې نه چې د مار دله ټک در نه کړي، او کونټۍ واله. موسی علیه السلام کونټۍ لاس کې واخېسته، پاڼۍ په خپو کړې، ورغې، چې ورغې یو اونه ده، او په هغې اونه کې اور بلیږي، ده ته داسې محسوسېده چې اور بلیږي.